د امریکا متحده ایالاتو د فدرالي پولیسو یا FBI له لوري د حق صحنې ویډیو خپره شوې چې پکې د چارلي شکمن قاتل د پیښې له ځایه تښتي. د امنیتي کیمرو په دې ویډیو کې هغه شخص ښکاري چې ګومان کیږي د چارلي قاتل وي او تر برید وروسته د یوې ودانۍ له بام څخه کوزیږي. د امریکا فدرالي پولیس وایي چې شکمن بریدګر د پیښې سیمې ته نږدې په ځنګله کې یوه وسله او مهمات تر شا پرېښي دي. د جنایي پیښې له صحنې راټول شوي شواهدو کې د بوټونو نښې، د لاس نښه او د لاس د ورغوي علایم شامل دي. د امریکا فدرالي پولیسو د قاتل د نیولو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 100,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی او له امنیتي کیمرې څخه اخیستل شوي د شکمن بریدګر انځورونه هم خپاره کړي دي. په داسې حال کې چې د قاتل د نیولو لپاره هڅې لا هم ادامه لري، په امریکا کې د قاتل د ایډیالوژۍ او انګیزې په هکله اوازې هم مخ په ډیریدو دي. د قتل په متحده ایالاتو کې د سیاسي تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. داسې پیښه چې نه یوازې پر سیاسي نظریو بلکې پر سیاسي ګوندونو هم خپل اغیز پرېښی دی.